الرحیم. السلام علیکم ورونو، څنګه خبر یې؟ نن مې درته د دې چارجر باره کې ویډیو راوړې ده. ډیرو کسانو کمنټ کولی، میسیج کولی چې آیا دا چارجر به څنګه جوړو. نو د دې فل طریقه کار زه تاسو ته ښیم په دې ویډیو کې. په ټولو نه اول زما عاجزانه درخواست دا دی که زما ویډیو څوک په پیج کې ګوري، فیسبوک پیج کې، نو پیج د ځان سره فالو کوي، ویډیو شیر کوي، او که څوک په یوټیوب کې ګوري نو چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. اکثر ویډیوګانې اوږدې شي نو بیا ملګري وایي چې دغه دی ته ویډیو ډیره اوږده کوې. نو انشاءالله نورې به تاسو ته مختصر ویډیوګانې کوو. اوس دا د ټول طریقه زه تاسو ته ښیم په دې ویډیو کې. دا چارجر مونږ کولاو کړو. اوس ګورو چې دې کې څه شوي دي. اکثر دې کې زیات پرخ د دې رجسټر وي. نو دا به چک کو، بیا به دا کیپکسټر یې چک کو. نو اوس ټولو نه اول رجسټر چک کو. دا خو بالکل برابر دی رجسټر د دې. اوس دا کیپکسټر یو یې دا سو دی، دا کانټه تاسو ګورئ پولې واړوله، لکه دا چې اکثر شارټ شي دا بیا هغې د لاسه سوځي. او دا دواړه کیپکسټر یې سوي دي. اوس به دا مونږ څنګه چینج کوو. ټولو نه اول به کاویه راواخلئ، ښه ښکلې مزیداره یې. زما د کاویه په څښې ده. دا دواړه کیپکسټر دي سوي. دا یو دی 408 وي اف که نه. نو اوس دا قسم دوه کیپکسټر یې به راواخلو او دې ته به یې ولګو. انشاءالله زموږ چارجر به برابر شي. اوس دا ګورئ نوي کیپکسټر یې دې کې اکثر پیک کوم راځي، خو دا بالکل صحیح دي، اوریجنل دي. دا دوه به ترې کټ کړو ښه ښکلي، یوه او دوه. اوس به انشاءالله مونږ دا دې ته چینج کړو. ویډیو به سکیپ کوئ نه، ځکه چې اکثر بیا دې کې ملګري خطا شي. دې کیپکسټر کې زه اوس تاسو ته بله طریقه ښیم چې دې کې دوه قسمه طریقې دي، هغې باندې به ځان بالکل پوه کړئ. اوس هغه طریقه دا دی، دا چې کوم دی دا ماینس دی او دې کې دا لیکي چې دی، دا دواړه به دا ماینس به دې طرف ته راولي او دا بل ساده چې کوم دی دا به دې طرف ته. لکه مثال دا پلس دی او دا ماینس دی، او دې کې دا ماینس دی او دا پلس دی. دا کیپکسټر لګو. اکثر دې کې دا ویلډ نښته وي که نه، دا په دې ستن بکسې پیدا دا دوه کیپکسټر یې ولګېدي. اوس به ښه ښکلې داسې رامات یې کوئ چې ویلډ واخلي. کاویه به راواخلئ، ښه ښکلي ویلډ به یې کوئ. دا یو ویلډ شو. چارجر انشاءالله برابر شو. اوس به تاسو ته دا چک کړو. دغه دواړه کیپکسټر ورته ولګولي، یو دا ولګېده او یو دا، لکه دا او دا دواړه ورته ولګېدي. اوس ته چک کوو په دې چورباتۍ باندې. کمرانین مین صاحب لږ رانږدې شه. اوس دا ګوره دا مونږ ډایرکټ مزي ته ولګو ځای ته، اینې شیز برابر شو. انشاءالله داسې نورې ویډیوګانې به مونږ تاسو ته راوړو، خو زموږ چینل لایک، فالو او سبسکرایب لازمي کړئ. والسلام، ډېره مننه.